السلام علیکم. زما نوم آصف خان دی او د پښتو را ټي وي سره موږ تاسو ټولو ته سلامونه وایو. په ننني خبرونو کې په تهرین کې د ایران انټیلیجنس منسټر محمود علوي ویلي چې کوم د کنټري سکیورټي فورسز دي هغو ته نوي لیډز میلاو شوي دي. د اساسینیشن چې کوم اپیسوډ شوی و د جمعې په ورځ باندې چې کوم کې د ایرانین نیوکلیر ساینټیسټ محسن فخریزاده په حق رسېدلی و. فخریزاده چې کوم او د صدر د ایرانین ډیفنس منسټریز ارګنایزیشن اف ډیفنسیو انوویشن اینډ ریسرچ په جمعې په ورځ کې په یو حادثې کې چې کوم دی په هغې کې فخریزاده په حق ورسېدو. دا حادثه چې کوم دا په ابسرد کې شوې وه چې کوم د دوی صوبه سرحد دی تهرین په ایغ پروینس کې. د دې نه علاوه چې کوم دی ایرانین ګورنمنټ او ملیټري کمانډرز وویل چې په دې حادثې کې د اسرائیل چې کوم دی ډېر زیات لاس دی او ویل چې ډېر زر به موږ د دوی نه بدله اړو. د پیر په ورځ باندې د فخریزاده په جنازه کې د کسانو سره خطاب دوران چې کوم دی علوي ویلي چې سکیورټي فورسز خپل ټول افیټ شروع کړي دي چې کوم کسان په دې اساسینیشن کې موجود وو د هغو په باره کې پته ولګوي. هغه ویلي چې ایله ډېر زر دی او موږ ایله څه افیشل ډیټیلز پبلک ته نشو ورکولی، خو چې کله موږ دا ډیټیلز میلاو شي موږ به زر تر زر دا ډیټیلز پبلک ته کنوی کو او پبلک به موږ خبر کو د خپل ډیسیژن نه چې موږ کوم ډیسیژن واخیستو. چې کوم سایټ و چې کوم باندې د اټیک شوی و په هغه سایټ کې چې کوم ویپنټري میلاو شوی وه په هغې باندې د اسرائیلي فورسز لوګوز او هغه ګنز چې کوم و هغه د اسرائیلي ملیټري ګنز وو. خو فلحال چې کوم دی ایرانین چې کوم حکومت دی هغې ایله پبلک ته څه نه دي ویلي چې هغه دوی به څه کوي. فلحال هم دومره خبرونه دي زموږ سره اوسئ او زموږ د بل سیګمنټ انتظار کوئ. خپل خیال ساتئ. الله پامان.